بیا هم ښه راغلاست خبرلیدونکو لکه څنګه مو چې ژمنه کړې وه له کابل څخه خپل همکار راخلو هغه سیمې ته تللی وه په سیمه کې نږدې ویجاړ شوي کورونه لیدلي دي اولته یې د پیښې له قربانیانو سره خبرې اترې کړي دي د پاکستان د پوځي رژیم په دغه بریدونو کې په لسګونو بېګناه ملکي افغانان ماشومان مېرمنې شهیدانې شوي دي همدارنګه په کندهار کې هم بریدونه شوي دي او په ځینو نورو سیمو کې هم د بریدونو رپورټونه لرو ول د کابل هغه کې له بده مرغه تلفات ډېر زیات دي زموږ همکار سیمې ته ورغلی وه ښاغلی حشمت سانکزی را سره د ویډیو لارې وصل دی ښاغلی سانکزی ستړي مه شئ او د پیل پوښتنه همدا ده تاسو پلچرخي کې څه ولیدل څه پېښ شوي دي څومره کورونه ویجاړ شوي دي قربانیانو سره چې خبرې وکړې وضعیت په څه ډول وه او دا پیښه څه ډول رامنځته شوې سانکزی صاحب تاسو او د رڼا نړیوال ټلویزیون لیدونکو ته سلام وخت مو په خیر خو تېره شپه شاوخوا 12 بجې د کابل په ښار کې د یوې زورورې چاودنې غږ واورېدل سو چې هممهاله څنګه چې د سیمې له اوسېدونکو سره مو خبرې وکړې دوی کله چې د څرخي پله 21مې ناحیې اړوند 40 ګذر سیمې ته ورنږدې کېږي هلته دودونه جګېږي او کله چې مطمئنه کېږي وایي چې یو جیټ الوتکه غږ یې واورېدل سو او پر دغه سیمو یې بمونه راګزار کړل زه سهار وخت هغه سیمې ته تللی وم په هغه سیمه کې هیڅ هم جوړ نه دي پاتې لسګونه کورونه یا هم په بشپړه توګه ویجاړ شوي دي او یا هم نیمایي یو څه ویجاړ شوي دي بلکې د یوې کورنۍ څلور چې ښځې ماشومان پکې شامل په شهادت رسېدلي دي او هغه شمېره چې رسمي ده تر اوسه له 10 نه زیات کسان ټپیان شوي دي خو غیر رسمي ادرسونه موږ ته ویلي چې په دغه پیښې له 80 نه هم زیات کسان ټپیان شوي دي چې ډېری یې ښځې او ماشومان دي په سیمه کې وضعیت ډېر بخوکی وه هلته د هر چا په څېره کې خواشیني درد او غم لیدل کېده د سیمې له ډېری کسانو سره ما بمباري چې شوې ده د پاکستاني جیټ الوتکو دا همدغه کور شهیدان پکې لري همدا کور ویشتل شوی مخامخ دقیقا هغه بم چې پر همدغه کور رالوېدلی و د کور مخې ته رالوېدلی و دغه کور خو په بشپړه توګه داسې هوار شوی و لکه چې دښتې یوه برخه واوسي هلته د دغه کور کې دننه کوم کسان چې وله د هغوی جسدونه تر 40 مترو هاخوا د کور څخه لیدلي ول ما هلته د سیمې له یو کس سره خبرې وکړې هغه ویلې چې د یوې مېرمنې جسد مو تقریبا 10 متره هاخوا پیدا کړ د بل کس جسد مو تقریبا 60 متره هاخوا پیدا کړ یعنی بم او چاودنه دومره زوروره وه چې تر مترونو پورې دغه جسدونه لرې اچولي ول همداراز د سیمې نورو خلکو ویلې چې موږ فکر کوو چې ډېره یو قوي زلزله ده خو چاودنه دومره زوروره وه چې په ډېری کورونو کې هیڅ هم جوړ نه دي پاتې موټرونه له منځه تللي دي وسلان بوټي نه دي پاتې د کور ښیښې دروازې هر څه له منځه تللي دي او تقریبا هغه سیمه کې چې کنډواله نږدې وه کنډوالې سره یو رقم ښکارېدله ماشومان هلته لیدل کېدل له بده مرغه په ډېر یو بد رواني حالت کې او د چا سرونه تړل شوي چا لاسونه سمه ده چې ټول ملکي وګړي له یو مخې نه شهیدان او ټپیان شوي دي ولې د ماشومانو هغه بیا ډېر زیات دردونکی ده هلته د ماشومانو وضعیت څنګه وه ما د یوې کورنۍ له پلار سره خبرې وکړې چې لیدونکي به په بشپړ راپور کې د هغه مرکه واوري هلته له خپلو ماشومانو سره ولاړو چې یو لورکی و هغوی هم ټپیان شوي وو هڅه مې دا وکړه چې له ماشومان سره هم خبرې وکړم خو باور وکړئ چې ما خپل تصمیم بدل کړ ځکه چې ماشومان په داسې ویرجن حالت کې وله چې اصلا د هغوی باندې خبرې کې نه لګېدې دوی ډېر وېرېدلي وله او ټوله شپه دوی په صحرا کې یعنې کور خو ویجاړ شوی و چت پرېوتی وه له منځه تللي وو دوی په یخه هوا کې هلته تېر کړي وو خو بیا د سیمې خلک ورسېدلي وو ځینې ماشومان ځینې سیاسرې خپل کورونو ته بولې وې ممکن چې د ټپیانو شمېره له دې هم لوړه واوسي ځکه چې د دغه برید له کبله تر لسګونو متره اخوا د کورونو ښیښې او دروازې په بشپړ توګه له منځه تللي دي او ډېری کسانو خپل ټپیان خپله تر روغتونونو یا شخصي کلینیکونو ته وړي دي امنیتي ادارو سره وغږېدئ هغوی څه وایي دلته خو په سیمه کې د پاکستان تل په څېر دروغجنې ادعاوې کوي چې دوی نظامي اهداف په نښه کړي دي یا د دوی په اصطلاح باندې دوی خپل دښمنان په نښه کړي یا ترهګرې په نښه کړي دي ول له بده مرغه ټول مستند موارد ښیي چې یوازې ملکي وګړو کورونه دي هلته خټین او خامه کورونه دي د بېوزلو خلکو کورونه دي هغه هدف ګرځول شوي دي امنیتي ادارو سره د طالبانو د قلوردوګانو یا هلته د دفاع وزارت یا کورنۍ چارو وزارت له مطبوعاتي کسان سره وغږېدئ هغوی څه وایي د دې برید په اړه بالکل په دې سربیره چې په سیمه کې امنیتي مسؤلینو هغوی له خبر کولو ډډه کوله خو د امنیه قمندانۍ لپاره بیان خالد زدران وویل
چې په دغه برید کې ټول شهیدان او ژوبل شوي کسان ملکي وګړي دي. پیښې تایید کړه ویلي چې لسګونه ولسي وګړي په دغه پیښه کې شهیدان شوي دي او ټپیان شوي دي. همداراز د اوسني بیان ښاغلي ذبیح الله مجاهد هم رسنۍ ته تایید کړه چې تیره شپه د قندهار په ګډون د هیواد یو شمېر نورې سیمې او کابل هدف ګرځېدلي دي چې په قندهار کې د یو شخصي شرکت د تیلو ذخیره هدف ګرځول شوې ده. همداراز د کابل څرخي پله ته نږدې همدغه کورونو ته نږدې یو بل د ولسي وګړو یو سرای په نښه شوی و چې هلته هم موږ هڅه وکړه چې تصویرونه واخلو. موټرې ویجاړ شوي وې، دوکانونه ویجاړ شوي وله. همداراز نن له غرمې وړاندې د ننګرهار ولایت مومندرې ولسوالۍ په یو کلي باندې د ملیشو لخوا یو هاوان راویشتل شوی چې په پایله کې یو مور له خپل کوچنۍ لور سره په شهادت رسېدلي. یعنې په ټوله کې په تېرو څلورو ساعتونو کې کوم بریدونه چې شوي دي په بېلابېلو سیمو کې د کابل په ګډون چې سره پېښه دلته وه، په هدف یې ولسي وګړي وو، شهیدان هم ولسي وګړي دي، ټپیان هم ولسي وګړي دي او کورونه هم د ولسي وګړي په نښه شوي دي چې یونما هم د دغه پیښې پخلی کړی دی. دلته د پیښې نور جزئیات څه دي؟ لکه دلته څو ځلې یا څومره بمونه غورځول شوي دي؟ او دا فکر کوم چې د جیټ الوتکو بمونه و، ځکه هغه ویجاړۍ چې خلک ګوري، هغه د خلکو تلفات چې ګوري دا هغه کوچنیو ډرونو ته ورته نه دی او دا په جیټ الوتکه دا بمبارۍ شوي دي. داسې امر لرئ چې څو ځلې بمونه هلته غورځول شوي تېره شپه؟ د پیښې څخه ډیر زیات ساعتونه تیر نه دي. تر اوسه پورې هم هلته د پلټنو مسؤلین لګیا وله، تخنیکي ټیمونه چې معلوم کړي څه دي. خو ما ځینې انځورونه ویډیوګانې له رڼا ټلویزیون همکارانو سره شریکې کړي دي چې هلته ښیي چې د بم یوه برخه چې لا چاودې پاتې وه هغه هم هلته لوېدلې ده. یعنې ممکن چې دغه یو بم یا څو بمونه چې په دغه کورونو باندې غورځېدلي تر کیلو زیات وزنونه یې وله او دلته ټوټې هرې خوا پرتې وې. ډېری ځینو کې کورونو کې مولد چې د قرآن عظیم الشان پارچې دیني کتابونه په بشپړ توګه سوځېدلي دي او له منځه تللي دي. داسې کورونه ول چې حتی ما مخکې هم ویلې چې کنډوالو سره یو رقم شوي دي. ممکن چې تر ساعتونو وروسته لا هم جوته شي چې څو بمونه په سیمې غورځېدلي، خو د سیمې خلکو ویلې چې دومره چاودنې زورورې وې چې حتی ډېرو نورو کلیو ته یې هم داسې موج ورکړی چې دوی فکر کوي چې ډېره یو قوي زلزله شوې ده. هلته نږدې سیمه کې ښوونځي، کلینیکونه، جوماتونه طبعا چې معمولا د کلیو سره نږدې وي، د هغوی په معلومات لرئ هلته څه پېښ شوي؟ دغه پیښې ته نږدې یوه دیني مدرسه هم ده، همداراز ډېره ستره مدرسه ده، جوماتونه هم سته، کلیوالي سیمه ده، مارکیټونه دي. د ځینو مارکیټونو ښیښې ماتې شوي، دوکانونو دروازې له منځه تللي دي. یو سرای چې دغه سیمې ته نږدې وه هلته یو بیل بم یو کنډواله کې غورځېدلی دی چې یو ملکي سرای هم و چې هلته موټرې درېدلې، دوکانونه ول، هغه یې هم تر ډېره برخه پورې ویجاړ کړی دی، دوکانونه له منځه تللي دي. خو د سیمې اوسېدونکو وویلې چې په دغه سیمه کې حتی د امنیتي ځواکونو یا کسانو یو پوسته هم نشته او دوی ویلي چې پاکستان په بار بار په ښکاره ډول د افغانستان په هره سیمه کې ولسي وګړي هدف ګرځولي. رښتیا موږ چې سیمې ته ولاړو په دغه سیمه کې نه کوم د امنیتي یا نظامي مرکز شته، نه کوم حتی یو کوچنۍ پوسته هم نشته، فقط د خټو جوړ کورونه دي چې ځینو کسانو سره موږ خبرې وکړې وایي موږ په ورځ کې تر 100 افغانۍ پورې ګټو او د شپې لپاره یو څو وچې ډوډۍ راوړو. چې په دغه برید کې د دوی د کورونو ټول وسایل په بشپړ توګه سوځېدلي دي او له منځه تللي دي. ښه، لږ به تمرکز پر غچ هم وکړو. تاسو حتما هلته د طالبانو نمایندګانو سره یا امنیتي مسؤلین سره به یا رسما د مطبوعاتي هغه نه غږېدلي یاست یا به د پردې تر شا به تاسو سره معلومات شریک کړي. د غچ په باب باندې خلک ډېر زیات غوسه دي او وایي چې باید همدغسې لکه څنګه چې د طالبانو دفاع وزیر ژمنه کړې وله باید اسلام آباد هدف وګرځول شي او د هغوی نظامي ادرسونه. که څه هم سهار موږ رپورټونه درلودله ځینې ډرون بریدونه د کوهاټ په لوی پوځي مرکز باندې شوي دي، هلته مرګ شوبله هم لري. تاسو معلومات لرئ چې د ځوابي یا غچ اخیستونکي بریدونه به شوي دي یا کیږي؟ یعنې زه په ښار کې وګرځم د دې سیمې سربیره خلک په ډېر بد غوسه کې دي. یعنې دومره غوسه خلکو کوله چې دوی ویلې چې څنګه چې د اوسني نظام د دفاع وزیر ویلي باید په خپله ژمنه عمل وکړي او د پاکستان پوځي مرکز نه ملکي وګړي بلکې پوځي او امنیتي مرکز باید په نښه کړي. ساعت وړاندې د افغانستان ملي دفاع وزارت لخوا یو خبرپاڼه خپره شوه، یو ویډیو خپره شوله چې موږ ته یې تایید کړ. دوی ویلې چې د کوهاټ په سیمه کې دوی د پاکستان پوځیانو یو
یو مرکز په نښه کړی دی چې د درانه تلفاتو ترڅنګ ډېر زیان یې هم ورته اړولی دی. همداراز په سیمه کې او له هغه نور اخوا ځینې امنیتي مسؤلینو سره چې موږ خبرې وکړې امنیه غوښتل چې نوم یې واخیستل شي. دوی همدغه موضوع باندې ډېر تاکید کوو چې لا هم په دې سربېره چې ښاغلي مجاهد هم په خپل یو ټویټ کې ویلې چې دوی آمادګي او تیاری نیسي تر څو پورې د تېرې شپې د پیښې لپاره غاښ ماتونکی ځواب ورکړي او غچ واخلي. داسې راپورونه شته چې تر اوسه پورې هم موږ هڅه کوو چې د مسؤلینو تاییدي واخلو. ځینې تایید شوي دي، ځینې لا تر اوسه نه تایید شوي چې د ډیورنډ کرښې اخوا ځینې پوځي او نظامي مرکزونه هم هدف ګرځېدلي دي چې درانه مرګ ژوبله لري. د خلکو یوه بله غوسه پر دې باندې وه سیمې کې چې ما هلته د سیمې له ملا امامانو سره ځوانانو سره خبرې وکړې، د پیښې له قربانیانو کورنۍ سره مې خبرې وکړې. دوی غوسه ډېره په دې باندې وه چې ځینې رسنۍ چې د افغانستان څخه بهر دي دننه دوی بې تفاوته پاتې شوي دي، حتی د ولسي خلکو غږ یې نه دی اوچت کړی. او په دې سربېره چې په افغانستان کې په تېرو 4 ساعتونو کې لسګونه ځایه ولسي وګړي په نښه شوي دي. دوی فقط منفي خبرونه جوړوي او هغه هم د ولسي وګړو یادونه نه کوي. دوی دغه رسنۍ غندي او وایي چې دغه رسنۍ نه افغان رسنۍ دي او نه ملي رسنۍ دي او دوی د دښمن په ګټه کار کوي. اوس د روژې وروستۍ 10 ورځې دي او دا هغه 10 ورځې دي چې د روژې د باقي میاشتې په لکه هغسې چې په هغې کې د برکت او د مغفرت او د رحمت میاشته ده، دا 10 ورځې لا زیاتې معتبرې او محبوبې ورځې ګرځول شوي دي. په دې کې خلک حتی اعتکاف ته ځي، په دې کې د لیلة القدر شپې دي او خلک یعنی څوک چې ځان مسلمان بولي په دغه شپو ورځو کې تر ډیره زیاته له خپل هغه ترحم نه کار اخلي، صله رحمۍ نه کار اخلي او دغه رنګه له خلکو سره نیک چلند نه کار اخلي. ولله بده مرغه زموږ همدا ګاونډی دی او مسلمان ګاونډي پاتې چې دی ادا کوي چې مسلمان دی، راځي او کوچني ماشومان او میرمنې بمباروي. په دې هکله د خلکو دیني عالمان نظر څه و؟ نن ما په هلته په سیمه کې له څو تنو مخورو سره چې د سیمې یو ملک و، یو بل هیوادوال مو د کندز ولایت څخه و د لغمان ولایت څخه یو اوسېدونکي سره مې خبرې وکړې، له سپین ږیرو مشرانو سره مې خبرې وکړې. هغوی رڼا ټلویزیون ته په خبرو کې همدغه ویل چې د پاکستان پوځ د اسرائیل د پوځ ملګری دی. دوی ویلې کله چې اسرائیل پوځ په فلسطین کې بې ګناه مسلمانان په شهادت رسوي، همدغه کار یې پاکستان پوځ په افغانستان کې ترسره کوي. دوی ویلې چې دا د ټولو اسلامي او انساني موازینو خلاف عمل دی. دوی ویلې چې هیڅ کله هم موږ د دې طرفدار نه یو چې په پاکستان کې د ولسي وګړي په نښه شي، ځکه هغه ولسي خلک زموږ ورونه دي. خو دا یې ویلې چې زموږ خلک او دغه یتیم ماشومان، دغه کورنۍ به هیڅ کله هم د پاکستان یرغلګر پوځ دغه کرغېړنې بریدونه او دغه جنایت هیڅ کله هم هیر نه کړي. او غوښتنې په بار بار همدغه وه چې حتی که د دوی د سر په تاوان هم کېږي باید د بریدونو غچ واخیستل شي. شیبه وړاندې د بله مهرباني یو ساعت شیبه وړاندې یو د امنیتي ادارو یو بیان پر خپل ټویټر او فیسبوک پاڼه باندې هم د دغه بریدونو د غندلو ترڅنګ دا ویلي و چې که زموږ د ولس نه څومره قرباني واخیستل شي او د خلکو نه څومره قرباني واخیستل شي، بیا به هم دغه بریدونه ناتمامه پاتې نه شي. او هغه خوب چې ګواکې دوی د ډیورنډ د رسمیت پېژندلو لپاره هڅه کوي، دا به ګور ته یوسي. د روژې مبارکه میاشت ما یادونه وکړله. طبعا خلکو به د معمول خلاف د روژې لپاره خپل خاص تدابیر وي، خلکو به د په خوب ویده و، بیا به د پیشلمي مسله مخته راتله. نو دا چې ګمان کوم بیا 9 بجې شپې دا بمبار شوی دی، نو څومره خلک به هلته له پیشلمي، هلته د روژې په دې مبارکه میاشت کې داسې یو حالت سره مخ شوي چې هر څه به یې لاسه ورکړي، د کورنۍ غړي به یې شهیدانو ټپیان شوي. واقعا د دغه حالت انځور تاسو وړاندې کړه، ته تللي وئ د پیشلمي د یوازې فکر کوم چې 1 یا 2 ساعته یا 3 ساعته وخت پاتې وه. په دې هکله هم ستاسو خبرې اورو. تاسو باور وکړئ چې کله زه سیمې ته ولاړم یعنې اصلا هغه حالت لیدلی نه و. ما د جاینمازونو ټوټې ولیدې، ما د قرآن عظیم شان د مبارکو څرو هغه ټوټې ولیدې، ورقې مې ولیدې، دیني کتابونه مې ولیدې. یو تن چې رڼا ټلویزیون سره یې هم مرکه کړې ده چې خپره به سي چې معلم صاحب او په یو ښوونځي کې ښوونکی وه، دوی ویلې چې زه هماغه 12 بجې یا 12 تر 12 بجو دغه ټایمونو کې د قرآن عظیم شان په تلاوت باندې بوخت وم. دوی ویلې چې دومره یو غرمپس په زور
دومره وشو چې کله زه وای په کوټې کې چت را پرېوته خو زه ورسۍ کړکۍ نه ووتم زما د کورنۍ څو غړي پکې ټپیان شوله چې دوی خواته مې ولیدل دهلیز کې هر څه وران وله هر طرف ته وینې پرتې وې دوی ویل چې موږ په دغه مبارکه شپو ورځو کې چې د لیلة القدر شپې دي چې حتی په کفري هیوادونو کې دغه ورځ ته د مسلمانانو سره د ښه سلوک او ښه چلند لپاره هڅه کېږي ورته ویل کېږي چې مسلمانانو سره مرسته وکړي دلته د ګاونډي هیواد یرغلګر پوځ راځي او پرته له دې نه چې کوم دلیل ولري پرته له دې نه چې کوم نظامي مرکز واوسي دوی ولسي وګړي په نښه کوي هلته د ډوډۍ ټوټې مې ولیدلې تقریبا 2 یا 3 ساعته پیشلمي ته پاتې ول یا حتی ځینې کورنۍ په همغه 12 بجو کې پیشلمي لپاره تابعانې سي هغه بوټان مې ولیدل چې د کوچنیو ګلالیو ماشومانو د افغان میرمنو سیاسرو بوټان مې ولیدل د دوی جامې د دوی بسترې توشکې بغالۍ هر طرف ته سوځېدلې وې د کور بیکونه هغه څه چې د کور توکي پکې ایښوله هغه هر طرف ته پراته وو یعنې چې داسې انسان فکر کوي چې یو لوی او ستر سیلاب راغلی دی هر څه له منځه وړلي دي تر مترو هاخوا بړستنې پرتې وې توشکې پرتې وې کتابونه پراته وله د اشپزخانې د پخلنځي لوښي پراته ول په ښار کې هم خلکو همدغه ویلي چې په دغه مبارکه شپو ورځ کې چې کفار پر مسلمانانو بدرحمي کوي دا کسان چې ځان مسلمان بلي چې له کفار هم بدتر دي دلته راځي او ولسي وګړي په نښه کوي او لسګونه کسان ته مرګ ژوبل اړوي یعنې واقعیت حالت د نه زغملو حالت دردونکی حالت و ویډیوګانې انځورونه مو تاسو سره شریک کړي دي او همدغه حال کې د کابل څرخي پله احمدشاه بابا مینې همداراز د نور ناحیو څخه سلګونه افغانان هیوادوال د ډاډګیرنې لپاره تسلیت لپاره او د مرستو لپاره حتی شپې رادنګلې ول او نن ورځ هم هلته ولاړل تر څو پورې له کورنۍ سره مرسته وکړي نور خو مرستې لپاره هېڅ دوی توان کې نه ول فقط د قرآن عظیم الشان ټوټې راټولې کړي د ماشومانو بوټان راټول کړي او هغه لباسونه چې د سیاسرو هغه محرم زیاتوي سي ډیره مننه کومه کور ودان ښاغلی سنګزی بیا به هم له تاسو څخه که فرصت و او داسې تازه معلومات ترلاسه کول له تاسو څخه به بیا هم واورو اوس دپاره مننه کوم کور ودان چې وخت به راکړ قدرمن لیدونکو د افغانستان پر خاوره باندې د پاکستان پوځي رژیم بریدونه دوام لري له بده مرغه یو ځل بیا یې تېره شپه له ملکي افغانانو قرباني واخیستله په لسګونو مېرمنې ښځې او ماشومان په دغه هوایي بریدونو کې شهیدان سوي او یا ټپیان سوي دي یوازې په پلچرخي کې تر 4 زیات شهیدان او دغه رنګه په شاوخوا 500 ټپیان لرو زموږ همکار سیمې ته تللی ول هغې ځای هم له دوی سره خبرې وکړه دوی وروستي معلومات شریک کړه چې هلته څه یو بد حالت حاکم و هېڅ نظامي او یا هم امنیتي مرکز او اداره هغې ځای سره نږدې نشته یوازې د بېوزلو خلکو کورونه دي هلته خلک څوک په تلاوت بوخت و څوک خواږه خوب وي څوک د پیشلمي دپاره یې د روژې په دې مبارکه میاشت په تیاریو بوخت وه مېرمنې ماشومان او همدارنګه بېوزله افغانان هلته د پاکستان د پوځي رژیم په هوایي بریدونو کې هدف وګرځول شوله داسې کسان هم هدف وګرځول شول چې عملا لګیا ول د قرآن کریم تلاوت یې کوه هغه کسان ټپیان او قرآن کریمونه ټوټه شوله همدارنګه ګڼ ماشومان هلته ټپیان شوي دي او د ماشومان رواني حالت خورا ډیر زیات بد دی پاکستان تر دې دمه د فبرورۍ له 22مې بیا تر دې دمه پورې یوازې یا تقریبا 95 سلنه ملکي افغانان په نښه کړي دغوی کورونه له منځه وړي دي ملکي افغانان ماشومان ښځې د ټپیان او شهیدان کړي دي او له بده مرغه بیرته په خورا سپین سرګۍ سره د دغه ټولو مسایلو پړه په داسې ډول توجیه کړې ده چې ګواکې دوی د دوی په اصطلاح باندې ترهګر له منځه وړي دي ټول مستند ماورد ښیي چې یوازې بېګناه افغانان وژل شوي دي نړۍ په دې بابلا هم چوپتیا غوره کړې ده ولې افغانان غواړي چې د ملي وحدت په تمثیل سره همدارنګه د لوی جرګې له لارې نه همدارنګه د عملي بالمثل اقداماتو چې د پاکستان پوځي ادرسونه پکې هدف وګرځول شي د دې ټولو غوښتونکي دي تر بیا هم پاک الله عمل